سلامونه او احترامات. هیله لري چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، دلته په فرانسه کې اکثرو اداراتو ډېر زیات کنټرول راخیستی دی او په دغه لړۍ کې هر کله چې اوس تاسو خپل دوسیې ته آنلاین طریق نه ننوځئ، کوم اکاونټونه چې تاسو دغو اداراتو سره جوړ کړي دي، هر کله چې هغې ته تاسو انټرنیټ طریق ته ننوځئ تر څو خپل دوسیې ته لاسرسی ولرئ، نو دوی یو قدم، یو سټپ اضافي سکیورټي دوی شروع کړی. هغه دا ده چې مثال په توګه که تاسو چې خپل کاف اکاونټ ته ننوځئ، نو دوی تاسو ته یو کوډ شپږ عدده هغه ستاسو ایمیل ته رالیږي تر څو دوی ویریفای کړي چې همدا ته یې، هم ستا ایمیل دی. هغې نه بعد بیا ته کولی شې چې خپل اکاونټ ته انټرنیټ د سایټ د طریق نه ننوځئ یا د اپلیکیشن د طریق نه. دغسې امپو هم دغه کار شروع کړی دی. دې نه انف به هم ډېر زر دغه یو فیچر ولګوي، دغه اضافي یو قدم د سکیورټي ولګوي. اوس مشکل چیرې دی دلته؟ اکثرا ملګري زه ګورم چې دوی کم ایمیلونه پخوا دغه اداراتو کې ورکړي وو، هغوی دغه ایمیلونه اوس ورسره نشته، یا ترې ورک دي یا ترې هېر دي او دوی نشي کولی خپلې دوسیې ته آنلاین لاسرسی ولري، ځکه دغه اکثره دغه اداراتو اکثره خپل ټول کارونه آنلاین کړي دي او دا مخکې هم آنلاین اوس نور هم دوی آنلاین کړي دي او دوی خلک تشویقوي چې تاسو خپل کارونه، خپله دوسیه مخکې آنلاین وړلی شئ. اوس اکثره ملګرو سره دا مشکل دی چې دوی کوم ایمیلونه ورکړي په دغه اداراتو کې، هغه دوی نه یا ورک دي یا دوی سره شته نه دی یا دوی ته معلوم نه دي. نو دوی څنګه کولی شي چې خپل نوی ایمیل د دغه اداراتو سره ثبت کړي تر څو دوی وکولی شي خپل دوسیې ته آنلاین ننوځي؟ د دې بل هیڅ لاره نشته، تنها همدا یو لاره ده چې تاسو هغه مخصوص ادارې ته تاسو خپل هغوی پیغو ته لاړ شئ، دفتر ته ورشئ او تاسو غوښتنه وکړئ چې زما پخوا کوم ایمیل و هغې ما سره اکسس نشته دی، یا ما نه ورک شوی، یا زه نشم کولی هغه، یا زه نه پوهیم چې ما کوم ایمیل ورکړی و، خو دغه زما نوی ایمیل ادرس دی. دغه مشکل ما ډېرو وطندارانو سره ولیدو. نو اکثره یعنې ډېرې ملګري داسې دي چې دغه مشکل سره مخ دي. نو دغو ټولو ته زما دا مشوره ده، دغې حل دا دی چې تاسو هغه مخصوصه خپل ادارې ته ورشئ او تاسو خپل ایمیل هلته بدل کړئ، تبدیل کړئ. او بله خبره دا ده چې اوس لکه څرنګه چې مخکې ما وویلې، نن سبا اکثرا ستاسو کارونه چې کوم دي هغه آنلاین کیږي، امکان لري، ډېر اسانه شوي دي. تاسو کولی شئ چې په هر اداره کې تاسو خپل آنلاین خپل اکاونټ جوړ کړئ تر څو تاسو خپله دوسیه د هغه ځای نه وګورئ او مخکې واوسئ. او آینده دپاره که تاسو هغې کې کوم تغییرات راوړل غواړئ، نو هغه به هم تاسو په اسانۍ سره کولی شئ. مننه.